السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلې شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګران محترمین دوستان، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو خپل د موبایل پر سکرین باندې دومره شوداره سټایلي تصویران ودروو چې په لیدو سره به ډېر دوستان راته حیران پاتې شي. مثلا ګران تاسو دغه تصویر وینئ چې څومره شودار دی او څومره سټایلي تصویر دی چې هر دوست په لیدو سره به ډېر حیران پاتې کېږي چې دا لا څومره ښکلي طرز ورسره کړی دی او دا څنګه جادو ورسره کړی ده. نو ګران محترم دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې تاسو نن ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د صدقې یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران محترم دوستان، دا څه نه مخکې موږ تاسو ځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته ولاړو، دلته سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه 4D لایو ویلپیپر به تاسو سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړئ، دغه دوم اپلیکیشن تاسو ته ګورئ، دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډوئ. دغه اپلیکیشن لینک زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکوم چې له ډېر وسایل یې تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن لاسته راوړئ. ګران څنګه کله چې دغه اپلیکیشن مو را ډاونلوډ خپل موبایل کې مو انسټال کړئ او اوس موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن را خلاصو. ګران څنګه په دې اپلیکیشن کې موږ تاسو دوه رقم تصویران لاسته راوړلی شئ. یو دا رقم تصویر دی چې د ځای پر ځای ولاړ دی، او دوم تصویر چې دغسې رپانده تصویر لکه دا مایان چې وینئ چې څنګه شوري، داسې نور قسمونه هم په دې کې شته، او بل تصویر ولاړ تصویر دی. دغه دوه قسمه تصویر تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل پر سکرین باندې ودروئ. نو ګران څنګه موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن را خلاصو. تاسو ته ګورئ دغه اپلیکیشن دی. کله چې په اپلیکیشن باندې مو را ډاونلوډ کلیک کړئ، دا ایډزونه راځي، دا ایډزونه به تاسو بند کړئ. کله چې بند کړئ دا صفر راځي. کله دا صفر راځي ګران تاسو ته ګورئ دلته لیکل شوی دی 4D. دا معنا لري ګران دغه ولاړ تصویران دي، رپانده نه دي، شورې نه، دغه ولاړ تصویران دي. تاسو دغه ولاړ تصویران هر تصویر تاسو نه چې هر څونه چې لاندې ځئ د ګران دغومره شوداره ښکلي تصویران ستاسو موبایل پر سکرین باندې تاسو کولی شئ چې ودروئ. تاسو ته ګورئ دا ټول تصویران دي. هر تصویر چې تاسو غوښتل تاسو صرف پر هغه تصویر باندې کلیک کړئ. مثلا ګران زه یو تصویر پیدا کړم، زه غواړم تصویر پر ودرو. تاسو ته ګورئ دغه تصویر دی. بس پر دا تصویر باندې به تاسو ټول تصویران کلپ دي، بس پر دا تصویر باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک دا صفحه درته راخلاصي. تاسو ته ګورئ پر دغه انلاک پروفایل باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې کلیک کړئ دا ایډز راځي ګران انسانو. دلته به تاسو ته ګورئ 13 ثانیې دي. دغه 13 ثانیې به انتظار درته وکړئ چې دا کله چې دغه 13 ثانیې پای ته ورسېږي دغه لاک درته خپله خلاصېږي. دغه ایډز به تاسو نه کاټوئ. نو ګران انسان، تاسو دا ریکویسټ کوم چې تاسو ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ یا کمنټ ورکړئ چې دا ویډیو ته ډېر دوستانو پورې ورسېږي. ستاسو ګران انسان نه لایک سته نه کمنټ سته چې څه وجه د ګران انسانو چې تاسو لایک کمنټ ورکړئ ستاسو څخه هېڅ نه ځي، نه په لایک نه په کمنټ سره هېڅ نه ځي ستاسو. تاسو صرف لایک یا کمنټ ورکړئ دغه ویډیو ته. تاسو ګران انسان دغه دی چې 100 ثانیې پوره چې 13 ثانیې پوره شوه دلته ټیک مار علامه راځي، بیا پر دغه ایکس باندې بیا به کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته لیکل کېږي سیټ ویلپیپر، بیا تاسو پر دغه سیټ ویلپیپر باندې کلیک ووهئ. کله چې پر دغه سیټ ویلپیپر باندې کلیک دا صفحه درته راځي، دلته پر داسې باندې لیکل شوی تنظیم کاغذ دیواري، پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته تاسو ته وایي تاسو صرف په صفحه باندې دروئ، که چیرې پر د موبایل پر صفحه او د کلپېدو پر صفحه چې موبایل کلپ شي لاک شي پر هغه صفحې باندې پر کوم ځای باندې تاسو دروئ تاسو پر هغه ځای باندې مثلا زه غواړم پر صفحې باندې ودروم، بس پر صفحې باندې مو کلیک کړئ دا زما د موبایل پر صفحې باندې ودرېدل. دا ساده تصویر شو. که چیرې غواړئ چې رپان تصویر پر ودروئ پر دغه دوم باندې کلیک کړئ. دا لایو ویلپیپر دی. دلته تاسو ته ګورئ دا ټول هغه رپانده ویډیو دي. مثلا مخکې زما موبایل پر سکرین باندې مایان وو، اوس نور دا ګورئ نور قسمونه شته، دا نور ډیزاین مایان دي، دا نور زړونه دا اشارې دي. دا ټول ډیزاینونه تاسو کولی شئ خپل موبایل پر سکرین باندې په هغه تاسو ډاونلوډ کړئ، په دغه طریقه سره ودروئ. نو ګران محترم دوستان، موږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.